په آنلاین ډول د پیسو ګټلو یو نوی اپلیکیشن راغلی. ډېر ملګرو به پکې اکاونټ جوړ کړی وي او ځینې به لا اوس جوړوي. خو پوښتنه دا ده چې څرنګه کولی سو له نوموړي اپلیکیشن څخه پیسې ترلاسه کړو. هغه کومې طریقې دي چې کولی سو خپل اکاونټ مونیټایز کړو، او تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې خپلې ګټل شوې پیسې څرنګه کولی سو چې نغدې ترلاسه کړو. په دا ویډیو کې درته همدا معلومات درکوم. په تېره ویډیو کې مو خبره کړې وه چې څرنګه کولی سو په ویب فول اپلیکیشن کې خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړو. که چیرې تاسو یا د ویډیو نه وي لیدلي، نو د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ او یا د ویډیو وګورئ، خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړئ. په نن ویډیو کې خبره کوو چې څرنګه کولی سو نوموړي اپلیکیشن مونیټایز کړو او خپلې پیسې نغدې څرنګه ترلاسه کولی سو. له همدې ټاپک څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ، او که په چینل کې راسره نوي یاستئ، چینل درسره سبسکرایب ترڅنګ یې پر بیل آیکن باندې یو کلیک واخلئ، تر څو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسې در ورسیږي. راځو دوستانو اپلیکیشن اوپن کوو. نو ګرانو دوستانو، تاسو راشئ پر خپل موبایل کې یا د اپلیکیشن اوپن کړئ او بیا دوستانو په دې پروفایل اپشن باندې کلیک واخلئ، تر څو تاسو سره بله سفر خلاصه سي. انتظار ورته وکړئ، دا لږ ذره لوډینګ اخلي. بره په سیټینګ اپشن باندې کلیک اخلو، تر څو یو بله صفحه موږ سره راخلاصه سي. همدا اپشن کلیک کوو دوستانو. د سیټینګ برخه ده، په دې کې کریټر اپشن انتخابو. د کریټر اپشن د انتخابولو وروسته همدا له موږ تاسو سره د مونیټایزیشن برخه ده. تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ په دې اپلیکیشن کې په دوه طریقو سره مونیټایز کړئ. لومړنۍ طریقه 500 سوپر لیک ترلاسه کول. کله چې تاسو په دې اپلیکیشن کې 500 سوپر لیک ترلاسه کړئ، نو ستاسو اکاونټ مونیټایز کیږي. دوهمه طریقه دوستانو د انوایټ د لارې. تاسو 15 اشخاص دې اپلیکیشن ته را دعوت کړئ د خپل لینک د لارې، نو تاسو اکاونټ په اتومات ډول باندې مونیټایز کیږي. چیرې تاسو پر انوایټ اپشن باندې کلیک واخلئ او دغه لینک کاپي کړئ، د خپلو نورو ملګرو سره شریک کړئ او هغه په دې اپلیکیشن کې خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړي، نو تاسو کولی شئ خپل اکاونټ په اسانۍ سره مونیټایز کړئ. او همدارنګه که چیرې تاسو سوپر لیک د لارې خپل اکاونټ مونیټایز کوئ، نو تاسو باید نور اشخاص تاسو ته لیک درکړي. سوپر لیک د یو سوپر لیک څخه جوړیږي 0.14 سنټه. خو دوستانو د سوپر لیک طریقه ډیره سخته ده، ځکه هر شخص تاسو ته سوپر لیک نه درکوي. نو د انوایټ اپشن څخه استفاده وکړئ او خپل اکاونټ مونیټایز کړئ. بله پوښتنه په دې ډول دوستانو ده چې موږ څرنګه کولی سو له دې اپلیکیشن څخه خپلې موجوده پیسې نغد ترلاسه کړو. هغه کومه طریقه ده چې کولی سو له دې اپلیکیشن څخه خپلې پیسې ویډرا کړو. دوستانو تاسو له دغه اپلیکیشن څخه ویډرا بینانس ته کولی شئ، ترڅنګ یې پی پال ته کولی شئ. کله چې ستاسو اکاونټ مونیټایز شو، نو کولی شئ چې خپلې ګټل شوي یا ترلاسه شوي پیسې بینانس ته ډېر په اسانۍ سره ویډرا کړئ. که چیرې تاسو ته طریقه نه وي چې څرنګه کولی سو د بینانس اپلیکیشن جوړ او وریفای کړو، نو ما ورباندې آلریډي یوه ویډیو جوړه کړې چې لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. دوهم سټپ دوستانو پی پال ته د دې اپلیکیشن څخه ویډرا. په افغانستان کې تاسو نشئ کولی چې له دې اپلیکیشن څخه پی پال ته ویډرا وکړئ، ځکه دوستانو پی پال اپلیکیشن پر افغانستان کې کار نه کوي. خو کولی شئ بهرني هیواد پی پال ورسره وصل کړئ او خپلې موجوده پیسې هلته ولیږئ او تاسو یې دلته نغدې ترلاسه کړئ. دا دوستانو د پی پال د لارې د پیسو ویډرا ده. خو مګر پی پال پر افغانستان کې کار نه کوي. تاسو دپاره غوره اپشن د بینانس اکاونټ جوړول دي. بینانس په ډېرو ځایونو کې په کار راځي، نو حتمي خپل ځان لپاره د بینانس اکاونټ جوړ کړئ. دا دوستانو د همدې اپلیکیشن د مونیټایزیشن برخه وه چې تاسو کولی شئ خپل اکاونټ په دوه طریقو سره مونیټایز کړئ، یا هم 500 سوپر لیک ترلاسه کول، او یا هم دوستانو 15 اشخاص همدې اپلیکیشن ته د لینک د لارې دعوت کول. کله چې یاد اشخاص په دې اپلیکیشن کې خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړو، نو ستاسو اکاونټ په اتومات ډول مونیټایز کیږي. کله بیا چې تاسو پر دې اپلیکیشن کې فعالیت کوئ، ویډیوګانې یا هم تصویران اپلوډ کوئ، په دې باندې اعلانات راځي ستاسو په ویډیوګانو باندې، ستاسو په تصویرانو باندې. د همدې پر بدل کې تاسو ته پیسې درکول کیږي، لکه څرنګه چې فیسبوک، انسټاګرام یا هم ټیک ټاک ورکوي. طریقه یې نوره دوستانو یوه ده. اوس مهال دا اپلیکیشن 1 میلیون یوزر لري. نوموړی اپلیکیشن اوس مهال ډېر په ټرینډینګ کې روان دی، یعنې هر اشخاص هڅه کوي چې په دې اپلیکیشن کې خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړي او مونیټایز یې کړي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. که دا ویډیو معلوماتي وه، حتمي لایک ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره شریک کړئ. که په چینل کې راسره نوي یاستئ، چینل سبسکرایب ترڅنګ یې پر بیل آیکن باندې یو کلیک واخلئ. که کومه پوښتنه درسره وي، حتمي کامنټ کړئ تر څو یې ځواب ترلاسه کړئ. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې. الله مو مل شه.